بدبختی دا ده چې په دې ملک کې نن هم پارلمان پنجاب ته تابع دی. په پارلمان کې اکثریت د پنجاب دی او چې کومې فیصلې کېږي دا د پنجاب د مقتدرو طبقو فیصلې دي چې هغه پښتون افغان ته د منلو وړ نه دي. ستاسو تر مخ یو الیکشن وسو. دا په جهان کې د داسې الیکشن تاسو مثال نسی کتلی. دا په امریتونو کې نه دی سوی. دا په داسې ملکونو کې چې سخت امریت وي په پاکستان کې هم داسې الیکشنونه په امریتونو کې نه دي سوي لکه کوم الیکشن چې په 2003 کې وسو. د دې الیکشن مقصد څه و؟ د دې الیکشن مقصد دا و چې دا ګوډ شل پارلمان دا بالکل مفلوجه کې په دې کې د اسټابلیشمنټ د خوښې خلک کښېنئ او قانون سازي په وکړي. هغه قانون سازي چې د 26وي آئیني ترمیم تر نامه لاندې زما او ستا تر مخ سو. عزیزانو موږ د دې ملک د عدلیازه مطمئنه نه وو. د دوی د کرداره مطمئنه نه وو. د دوی کردار په دې ملک کې که د قانونو په حواله سي او که بیا په دې ملک کې د جمهوریت په حواله باندې سي د دې ملک د عدلیه کردار سیاه دی. خو بیا هم موږ لږ لا لږ امید وو. د یو عام سړي د عدلیه لږ توقعات وو. په ذاتي کیسونو کې د عدلیه توقعات کېدلی سو. داسې یو څه به وایو چې یو دوه داسې ججان به کې پیدا سو چې هغه به د قانونو لپاره هم بهتري غوښته هم به جمهوریت غوښتی هم به په عدلیه کې د انصاف د ورکولو یو ښه نظام جوړولو هڅې کولې. خو عزیزانو د دې 26م آئیني ترمیم لاندې عدلیه یې راواخیسته لکه پارلمان. دا د فام 47 عدلیه کا. نن په عدلیه کې د اسټابلیشمنټ ججان راځي. نن په عدلیه کې د پارټیانو د خوښې ججان راځي. نن په عدلیه کې هغه نایله خلق راولي ججان کوي چې هغه انصاف ورکولو خو پرېږده هغه ناانصافیانې کوي چې هغه په قانون او په آئین کې د دې هیڅ قسم گنجایش نشته. قدرمنو عزیزانو په دې ملک کې میډیا ازادي نشته. ملي شهید به د میډیا د ازادۍ دپاره د غږ پورته کولی. په سینټ کې په تقریرونو کې په جلسې جلوسونو په مظاهرو کې چې میډیا د آزاده وي میډیا د غیر جانبداره وي. او دا تاسو نن کتلی شئ چې په پاکستان کې نن میډیا آزاده نه ده. په پاکستان کې نن میډیا جانبداره ده. په پاکستان کې نن میډیا د محکومو قومونو په خلاف استعمالیږي. په پاکستان کې نن میډیا د پښتانه قام په بربادۍ کې استعمالیږي. نن په دې ملک کې میډیا دا د جمهوریت په خلاف دا د غیر جمهوري قوتونو په حق کې د پاکستان میډیا استعمالیږي. قدرمنو ورونو نن تاسو وګورئ ملي شهید تر ځان تر اولاد تر خاندان تر عزیز قریب تر هر چا تر خپل سر زیات د قام سره وفادار وو. د وطن سره وفادار وو. د قام سره تر هر چا زیاته مینه کوله. نن عزیزانو ستا پر قام نن څه حالات دي. ستا پر وطن څه حالات دي. 50 کاله په پرکېدو دی. پښتون نن هم د سر تحفظ نه لري. پښتون نن هم له دهشتګردۍ ځان نه دی خلاص کړی. نن هم د پښتانه وینه د دین او دنیا پر نامه باندې ستا وینه تویول کېږي. نن هم ستا په وطن کې نام نهاده دهشتګردي ده. عزیزانو نن ستا حالات دې ځای ته رارسېدلی دي چې په دهشتګردۍ کې به
ته 2 لکه ته نږدې کم و بیش په شهادت رسېدلی، خو نن عزیزانو ستا معاشي صورتحال دې ځای ته راورسېدی چې په کروڑونو پښتانه به له لوږې مري. عزیزانو موږ دا سوال کوو، ملي شهید به دا ویلې چې ریاست پاکستان پښتانه ته څه ورکړي دي؟ تا په معاشي اصطلاحاتو کې، تا په معاشي پلان کې د پښتانه لپاره تا څه ایښتي دي؟ نن ستا باندې ستا د افغانستان سره ګیټ وې پر تا نن بندې دي چې دا ګیټ وې خلاص شوی د ټول ایشیا تجارت به ستا پر دې علاقه کې دی. موږ دا نه وایو چې پښتون خامخا د ګریزۍ خبره کوي. ته ماته دا د شوراوک، د چمن، بادنی، کمردین، انګوراډا، غلام خان، خرلاچي، ته ماته هلته دا نور چې کوم ګیټوي دی تورخم دی ماته را خلاص کا، ماته کسټم هاوسز را جوړ کا، ماته انفراسټرکچر را جوړ کا، ماته هلته سړکونه، بلډینګونه، ماته هر سہولت راکا. د ملک پاکستان ته به د خالي دا له پښتانه دا سیمه په اربونو ډالر د کال د آمدن په شکل کې، د ټیکسونو په شکل کې به تا ته جمع کوي. عزیزانو تا ته نه درکوي، اربونو ډالر نه غواړي، په دې نه غواړي چې پښتون به په آباد سي. عزیزانو ستا معاشي صورتحال دا دی، ستا په یوه ضلع کې کمرشل ډسټرکټ نسته، یوه ضلع کې داسې معاشي یو انفراسټرکچر نسته چې هلته د ستا معاشي ژوند جوړ سي. په پنجاب کې هلته هر ډسټرکټ کې یو زرعي ډسټرکټ دی، یو بیا د الکترونکس لپاره یو ضلع کې یو لوی سیټ اپ جوړ کړی دی، یو بیا بل ځای کې د میلانو لپاره جوړ کړی دی، په بل ځای کې بیا د سیاحت لپاره، ټوریزم لپاره جوړ کړی دی. هر ضلع ته یو نه یو پیکیج معاشي ورکړی دی چې د هغې ځای د هغې علاقې د ضلع خلک استفاده اخلي. هغه په لکونو نوکریانې جوړوي، هلته کمپنیانې راځي، هغه کمپنیانې هلته انویسټمنټ کوي، هغه کمپنیانې راځي په کروڑونو انسانانو ته نوکریانې ورکوي، په اربونو کربونو روپۍ دا کاله هلته آمدن جوړېږي. عزیزانو دا انفراسټرکچر دا تا ته نه در جوړوي. عزیزانو بدبختي خو دا ده، نن تاسو وګورئ چې که د چمنه یو ګاډۍ کسټم سوي ګاډۍ را روانه وي، نن که هلته د بلوچ بیلټ ځای دا د ایران او د افغانستان بارډر د دې ځایه که یو ګاډۍ د مال ګاډۍ لوټ سي 100% که د یو شي ټیکس جوړېږي دا زموږ پښتانه ورکوي. بیا هم چې دی تر اسلام آباد، پېښوره یا تر پنجاب رسي غیر قانوني طور بتا ورته وایي، ټیکس ورته وایي، هر شی چې ورته وایي په ټیکس کړي کسټم سوي ګاډۍ مال باندې د 6 لکې رانیولې بیا تر 10 لکو روپۍ پورې دا به ته زما او ستا تجاران دوی ته ورکوي. د هغسې بیا که ته کراچي پورټ له ورسې، که ته بیا د پنجاب او د واګا بارډر ډرای پورټ له ورسې، هلته چې یو ګاډۍ راوځي، مثال به درکمه، که بیا هلته د وایټ سپریټ یو ګاډۍ وي هغه 20% ټیکس نه جمع کوي. هغه چې د کراچي را روانه سي بیا چې تر ملتانه رسي په دې کې 1000 روپۍ خرڅام پر ده باندې نه راځي، د کرایې علاوه په ما او تا تر 6 لکې نیولي بیا تر 10 لک روپۍ پورې. زما ستا معاشي قتلعام دا دی چې زما او ستا سبزي به نو څه سبزي به ستا د وطن سبزي، زما او ستا سبزي دا پنجاب ته نه پرېږدي. د سبزۍ لوډ ګاډیانې دا راواخلي، دا هلته په کسټم دفترانو کې بندي کړي، په هفتو چې خراب سي، تاوانونه وسي، بیا یې لکې چې بیا زموږ خلک د کرایې پیسې هم نسي پر جوړولی. عزیزانو دا معاشي بدحالي پر تا باندې نن ده. نن تاسو فکر وکړئ